په سر ختلی د فرنګ یم زه، په سر ختلی د فرنګ یم زه، د ملالۍ د ټپې کړنګ یم زه، د چا کلتور بچر خپل نه کړمه، د پښتنو په رنګ کې رنګ یم زه. د لوی او بخښونکي خدای په نامه زه هم په خپل وار سره تاسو درنو اغلو او ښاغلو ته چې د کونړ سیند دې درنې مشاعرې ته مو درنښت ورکړی ستړي وشي او هرکلی وایم. د مشاعرې د پیل څخه مخکې زما دوه هیلې دي. لومړنۍ هیله مې د درنو برخوالو نه ده چې خپل شاعران په پښتني احساساتو او ولولو سره تشویق کړي، او دوهمه هیله او غوښتنه مې د درنو شاعرانو نه ده چې د وخت د کموالي له امله صرف یو شعر اورېدونکو ته واورئ چې ټولو ملګرو ته پکې وار ورسیږي. د مشاعرې په پیل کې د پښتو ژبې د درانه لیکوال غریب صاحب وار دی چې راشي او په خپل ښایسته شعر مو ولمانځي. غریب صاحب. زه به یې په منډه ولولم. یو آزاد شعر ده، وایي بلا کلونه تر شا زه یې شړلی ومه، بلا کلونه تر شا زه یې شړلی ومه، مختوری نسم چې رښتیا ده که نه، بس له ناکامې ورځې ترې تښتېدلی ومه که یې شړلی ومه. چېرته چې زما د کابل د سوځېدلو فتوا د تور امام له قوله د هر جومات او مدرسې له منبر او تر خطبو د مخه د جنتیانو منځ کې د تکبیرو په ملاتړ ډېره توده چلېده، خدای ستڅکه چلېده. ویلې چورې کړئ، هوارې کړئ او هیڅ مه پرېږدئ، مه یې هواره، مه یې غر ګورئ، مه یې مکتب، مه یې منبر ګورئ، اور ورته واچوئ او ویې سوځوئ. کابل او ټول کابلیان لکه اوري د مکې زموږ د اختر موضوع ته په وینو ولمبوئ، سمې کباب ته سیخ کړئ، کږې قبلې او میرابونه یې ټول دلته پنجاب ته سیخ کړئ. زه او کابل نه تښتېدلي کابلي دوزخیان، زه او کابل نه تښتېدلي کابلي دوزخیان د دوی تر شا پرتو څپلیو سره په دې ناولې ځمکه بې له سجدو ووتو. وتو کې موږ ګنبزې لاندې یو څو سپېڅلي ماشومان د وطن لکه رڼا داسې پاک د سپینو ستورو په شان د خدای کلام په غېږ کې د خدای دنیا نه پردي، لکه چې خوب وړي وي د نفرتونو زانګو کې یو ابلیس زنګول. پرون مې واورېدل همدوی نه یول، پرون مې واورېدل همدوی نه یول د زرچاو د کابل د یوې مینې پېغلې د پټې مینې تاویز، د یو بوډا د وظیفو وظیفات، د څو تنکیو بغدادي سپارې له کتابونو سره بیا د ثواب په نامه د خپلو غوښو او باروتو په زور په وینو ولمبوم. خو د الله ملکو د عرش د اسکې څوکې د تور امام له قوله په دې ورکړې فتوا د پاسه لاړې. ډېره مننه.